بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد اسلام یو ځل بیا د محمد یوتک لیسې لابراتوار ته ښه راغلاست وایم. نن زموږ ستاسې بله تجربه د کثافت په هکله ده. موخه یا هدف مو دی د مختلفو موادو د کثافت مشاهده کول. مواد او سامان چې زموږ ته په کاریږي اوبه، پټرول، غوړي، موبلایل، بیکر دی. یو دانه یو بیکر راخلو، هغه ته دغه مختلف مواد راچو. تاسې به وګورئ چې د دې په منځ کې به جلا جلا طبقې جوړې شي. د هر شي کثافت چې د ټولو درنو هغه به په پای کې راسي، بیا به پسې بله ماده راسي، بیا به بله ماده، او په ترتیب سره به بیا بله ماده راسي. نو اول د واره مو دغه بیکر ته یو څه اندازه اوبه ور واچولې. د هغه څه وروسته دغه بیکر ته موبلیل ور اچو. ومو کتل چې د اوبو په سر باندې ودرېدل. بیا دا مایع غوړي پسې وراچوو. د هر یوه کثافت چې درون یي هغه لاندې ځي، او هر یوه کثافت چې سپک یي هغه سر ته راځي. د مایع غوړي کثافت چې دی تر مبلینو سپک دی، تر مبلینو درون او تر اوبو سپک دی. بیا پټرول پسې وراچوو. د مایع غوړو کثافت تر اوبو ډېر او تر مبلینو سپک دی، تر مبلینو دروند دی او تر اوبو چې شي دی لږ دی. اوس راځو پټرول یې پر سر وراچوو. پټرول یې بیا تر ټولو سپک دی، هغه پر سر درېږي. که تاسې ښه د لاندې طرف ورته متوجه سئ، اول اوبه دي، بیا مایع غوړي دي، بیا مبلیل دي، او بیا پر سر باندې پټرول دي. نو تر ټولو چې کثافت یې دروند دی هغه اوبه، پسې مایع غوړي، بیا مبلیل، او پر سر باندې چې شي دي پټرول دي. نو دغه زموږ ستاسې د کثافت تجربه وه. د هر شي کثافت چې تر اوبو سپک سي هغه د اوبو پر سر باندې لامبو وهي، هغه جسم ته لامبو وهونکی وایي. د هر شي کثافت چې د اوبو څخه زیات سي نو هغه اوبه ډوبوي، هغه غیر لامبو وهونکی جسم دی. که تاسې یو جسم راواخلي، یو کیلي راواخلي، دغه ته یې ور واچوئ نو هغه به اوبه ډوب کړي، ځکه چې هغه دننه که تاسې یو فلزي سکه راواخلئ، فرض مثال دا فلزي سکه زه ور اچوم، نو دا غیر لامبو وهونکی جسم دی، هغه چش کوي ډوبوي. که یو بله دانه هم ور واچو هغه هم چش کوي ډوبوي. غیر لامبو وهونکی جسم چې دی هغه سکه چې د غیر لامبو وهونکی جسم، دا نور اجسام چې د اوبو په سر باندې ولاړ دي هغه ته لامبو وهونکي اجسام ویل کېږي. او بل راځو په دې کې موږ تاسې کوښښ کوو چې د انکسار مشاهده کړو، انکسار ووینو. یو پنسل که د چا سره ورسره دی خورایه که یا قلم، تاسې دا قلم ته متوجه سئ. غواړم په دې کې د انکسار پیښه چې شکو مشاهده کړو. که قلم عموداً پکښې داخل کې مات نه معلومیږي، او که کوږ ونیسئ نو بیا به تاسې ته وګورئ دا قلم به چې شي مات به معلومیږي. وینې که تاسې ښه ورته وګورئ قلم مات معلومیږي. چې په دا تجربه کې موږ توس کولی سو انکسار و مشاهده کړو. که دا ته سره ولړئ، که ولړئ بیرته دی چش کېږي سره جلا کېږي. هر څومره چې ولړئ دی نه سره ګډېږي، بیرته یو له بله سره یو ګوړی باده بیرته چش کېږي جلا کېږي. ځکه چې د هر شي کثافت چې درون هغه لاندې ځي، بیا چې په ترتیب سره کثافت ډېرېږي هغه یې پر سر باندې دغ کېږي درېږي. د هر شي کثافت چې تر ټولو دروند دی هغه به لاندې وي، او په ترتیب سره چې کثافت لږېږي هغه به یې پر سر باندې درېږي. د هر شي کثافت چې تر ټولو سپک و هغه د دغو ټولو پر سر باندې درېږي. دا اوس موږ د نن ورځې د کثافت تجربه